که څنګه چې مو پرون خبره کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شق صدر پر معجزه باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه ځګر مبارک څو وارې څیرې سوی زړه یې څو وارې وینځل سوی او د ولو په مابین کې بلکې دا د شا چې کومه چپه اوږه ده تر دغې اوږې لاندې مهر د نبوت هم لګول سوی. نن به انشاءالله العزیز دې ځای ته راسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه باندې موږ او تاسو هر وخت دا اورېدلي دي چې دی یتیم ولو. که ستاسو په یاد هلته ما دا خبره وکړه کله چې حضرت حلیمې رضی الله عنها له بنو سعد قبیلې څخه راغلې وه دا ښځه دی چې یوړی نو ښځو له ځان سره نه وړی ځکه چې ټولو ویلو دا یتیم د مستحق الخدمت نه راکول کېږي. اوس به دا ځای ووایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه او څه وخت یتیم شو. که چیرې دا خبره وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یتیم کېدو دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر پیدایش مخکې شروع سوی ده لا به هم انشاءالله غلطه نه وي. ځکه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور په نس کې و پلار یې وفات شو، حضرت عبدالله رضی الله عنه وفات شو، په مدینه منوره کې وفات شو. دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو زموږ او ستاسو پښتانه و هغه ته پسمرګي وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسمرګي پیدا شوی، د پلار یې نه و دی پیدا شو. هر کله چې هلته په بنو سعد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځګر مبارک څیرې سو، جبرائیل علیه السلام ورڅیرې کړ، زړه یې ځینې راویستی. نو حلیمې سعدیې رضی الله عنها فکر وکړ چې داسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو بل مشکل ورپېښ شي. رایې وړی حضرت آمینې رضی الله عنها ته. قصه مو پرون سره کړې ده، لنډه به دا وکړو چې حضرت آمینې رضی الله عنها ته چې دی راوړی دی د څلورو کلو وخت تېرېدی، یو دوه کاله نور تېر سولو. کله چې نبي علیه الصلاة وسلام د شپږو کلو سو، حضرت آمینې رضی الله عنها چې د ده سکنۍ مور ده هغې اراده وکړه چې ولاړه سي یوارې د پلار کره، د پلار کور یې په مدینه منوره کې. عبدالمطلب له دې سره د نبي علیه الصلاة وسلام د خاندان یو خادمه ده چې له وخته یې خادمه ده، حتی چې نبي علیه الصلاة وسلام چې کله نبوت ورکړل سو په دغه شپو کې هم دا مبارکه ښځه د نبي علیه الصلاة وسلام د کور خدمت کوي. حضرت ام ایمن رضی الله عنها نومیږي، دې ته په لاس ورکړله، دوی سره روان سو ولاړو مدینې منورې. ام ایمن ده، حضرت آمینه رضی الله عنها ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود په خپله ورسره د شپږو کلو په عمر ولاړو په مدینه منوره کې د نبي علیه الصلاة وسلام د ماماخېلو کره یوه میاشت تېره کړله. له اخوا سې را روان سولو، د حضرت آمینې رضی الله عنها طبیعت سره خراب سولو، مریضه سوله. مقام ابوا ته چې راورسېدو پر لارې باندې یو ځای ده د ابوا په نامه باندې، په دغه ځای کې حضرت آمینې رضی الله عنها خپل روح له لاسه ورکړ، وفات شو پر دغه ځای باندې. همدلته پر مقام ابوا باندې یې پټه کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به هر کله له مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته راتلی پر ابوا باندې به ودرېدی، دلته به یې وارې وځړل، روح سترګو به یې اوښکې رالې. صحابو به پوښتنه ځینې وکړه چې ولې وجه څه ده؟ ده وویل دلته زما اده کم پټه ده، زما مور دلته پټه. حضرت ام ایمن رضی الله عنها نبی علیه الصلاة وسلام تر لاس ونیوی، رایې وستی مکې مکرمې ته. هم له موره خلاص سو، هم له پلاره خو خلاص، یتیم سو. الم یجدک یتیما فآوا، الله جل شانه په قرآن کې فرمایي نبی علیه الصلاة وسلام ته الم یجدک یتیما، آیا ته الله تعالی یتیم نه دی پیدا کړی؟ یقیني یتیم پیدا کړی. مکې مکرمې ته یې راوستی، عبدالمطلب ته یې حواله کړه. عبدالمطلب د نبي علیه الصلاة وسلام کفالت په خپله شروع کړ. د نبي علیه الصلاة وسلام پالنه او پرورش عبدالمطلب په خپله شروع. عبدالمطلب چونکې د مکې مکرمې متولي ده، که دا خبره وکړو چې د مکې مکرمې د ټولو قومو سردار اعلی ده، نه به یې غلطه. سردار اعلی ده په مکه مکرمه کې. د دا کعبې معظمې وسایې ته عبدالمطلب ته یو فرش اواریږي، پر دغه فرش باندې عبدالمطلب کښېني. د عبدالمطلب چې څه زامن دي، دا ټول زامن چې راسي د فرش څخه لاندې کښېني، داسې شاوخوا ورته کښېني، پر دا فرش باندې نه کښېني. لیکن محمد چې کله راسي د شپږو کلو عمر یې ده، چې راسي پر دا فرش باندې کښېني، دا فرش باندې ناسي.
یو وخت کې داسې پیښه وسي یو زوی یې ورته ووایي خپل وراره ته چونکې محمد خو د دې وراره ده د عبدالمطلب زوی ورته ووایي محمد ته وایي محمد راشه وسه عبدالمطلب ورباندې رالی ورته وایي زما په دغه زوی باندې به کار نه لري ځکه چې زما د دغه زوی شان یو جلا شان حتی سې روایاتو کې راځي وایي عبدالمطلب به پر فرش باندې کښېنستی نبي علیه صلات وسلام یې راوغوښتی پر څنګ دې کښېنوي دلته یو روایت راځي د کتاب مې خاص د هغه روایت په خاطر باندې راواخیستی په ابن هشام کې او په عیون الاثر کې او په مستدرک حاکم دا درې سره کتابونه دي دا د کتابونو باندې سیرت ابن هشام عیون الاثر مستدرک حاکم په دغه کې یو سړی روایت را نقل کړی ده کندیر ابن سعید په نامه باندې له خپل پلار روایت را نقل کوي وایي زما پلار ویل زه په زمانه د جاهلیت کې حج ته ولاړم تر اسلام مخته حج ته ولاړم حج ته چې ولاړم پر دا کعبه معظمه باندې یو سړی ده طواف کوي په حالت د طواف کې دی دا شعر وایي دا شعر ته غوښتي رد الی راکبي محمدا یا رب رده واصطنع عندي یدا دغه شعر وایي او په کعبه معظمه باندې راګرځي د دې شعر مقصد څه دی معنا یې څه ده معنا یې دا ده رد الی راکبي محمدا ما ته بیرته راولې زما سپور محمد سي تللی یا رب رده ای زما ربه دا محمد بیرته ما ته را واپس که واصطنع عندي یدا او پر ما باندې یو غټ احسان وکړه پوښتنه سې مې وکړه چې دا سړی څوک دی چې پر دا طواف باندې ګرځي او دا شعر وایي رد الی راکبي محمدا یا رب رده واصطنع عندي یدا دا شعر اروایي وایي دا ده څوک چا راته وویل دا د مکې مکرمې سردار اعلی عبدالمطلب ده د ده یو لمسی ده د محمد په نامه باندې هر کار چې ده په لاس ورکړی ده محمد هغه کار تر پایه رسولی نیت پرېښی په نیمه کې د ده یو وښه ورکه ده محمد یې په هغه وښه پسې لېږلی ده ډېر وخت یې کېږي چې محمد ورک ده خو هغه وښه نه ده راغلی نه محمد راغلی ده دی دلته فکرجن ده چې داسې نه محمد پر یو بله خوا تللی ورک سوی دی یا لیوانو خوړلی یو ساعتکی وروسته لا خوا یو کوچنی را روان ده وښه یې نیولې ده رسۍ یې په غاړه کې وراچولې ده هغه یې تر لاس رسۍ نیولې ده را روانه کړې ده راغی خپل نیکه ته نیکه داسې تر لاس پر واړوئ غېږې ته یې داسې راټینګ کړئ ورته ویې ویله ویل محمده له ننه وروسته و بیا زه تا له ځانه نه کم بېل دا انساني مزاج ده انساني طبیعت ته چې عبدالمطلب ورته وایي وایي محمده له ننه وروسته به زه تا له ځانه نه کم بېل خو عبدالمطلب په دې باندې نه ده خبر چې د 8 کاله په عمر کې د عبدالمطلب څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاصېږي چې نبي علیه صلات وسلام د 8 کلوسو عبدالمطلب چې د ده نیکه ده دم له دنیا څه سترګې پټې کړې ولاړ له موره له پلاره له نیکه له ټولو څخه خلاص شو عبدالمطلب چې کله وفات کېدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کفالت یې د نبی علیه صلات وسلام سکنی ورور اکا عیني اکا په دې ځای باندې سر د خلاص کړم عیني اکا ابو طالب ته یې په لاس ورکړې چې د محمد کفالت د محمد پالنه به ته کوې دغه ابو طالب د نبی علیه صلات وسلام د پلار د عبدالله عیني ورور ده دا ورونه چې کوم دي 3 قسمه دي یوه ته عیني وایي یوه ته علاقي وایي یوه ته اخیافي وایي زده یې کوي ګورئ عیني ورور هغه ته وایي چې په مور او په پلار په دواړو سره ګډ او اخیافي ورور و دې ته وایي چې په مور باندې سره ګډ دي په پلار نه دي سره ګډ علاقي ورور بیا دې ته وایي چې په پلار سره ګډ دي په مور نه دي سره ګډ نو عبدالله چې کوم و هغه د ابو طالب عیني ورور ده په مور او پلار په دواړو سره ګډ دي ابو طالب ته یې کفالت په لاس ورکړ ابو طالب داسې کفالت کړی ده داسې مینه او محبت یې ورسره کړی ده چې تاریخ ګواه ده چې چا له خپل زوی له خپل ورور له خپلې لور له خپل سکني اولاد سره دونه مینه او محبت نه ده کړی لکه ابو طالب چې له خپل وراره سره کړی د محمد او د خپل اولاد په مابین کې فرق خو پرېږده چې ده دې کړی وای محمد یې تر خپل اولاد ډېر نازولی ده خو دا بیا متاسفانه بدبختي وله چې ابو طالب ته الله تعالی د ایمان قدرت نه کوي ور ابو طالب په برخه کې ایمان نه و لیکل سوی له دنیا څخه بې ایمانه کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا ده چې هر کله نبي علیه السلام د نبوت اعلان کوي په مکه مکرمه کې ټول د ده خلاف دي یو ابو طالب د ده پر څنګ باندې ولاړ ده و ایمان هم نه ورباندې راوړي او د ده دفاع هم کوي ما درته وویله ما دا بدبختي او
د ابو طالب په برخه کې ولا څه ایمان یې نه راکړ. خبره به سره رالنډوو انشاءالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د 1200 کلوسو ابو طالب د تجارت لپاره د شام پر طرف روان ده، ځي سفر کوي. دا یوه دانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اولنی سفر به بیان کو، خبره به ختمه کړو انشاءالله. د شام پر لور باندې روان ده، د ابو طالب زړه هم نه پر کېږي چې ورسره بویې ځي، ځکه چې ماشوم د پر لارې باندې ستړیا وي، د مشکلات دي، تکلیفونه دي، هغه یې نه پر لورېږي. خو چې ده ته وګوري ابو طالب ځینې روان ده، د محمد رنګ اوښتی ده، ډېر ډېر، ځکه چې له ابو طالب هماسې یو بل څوک په دې کې د ښه چورت نه وي. ابو طالب بېرته تر لاس ونیوی چې راځه. محمد یې له ځان سره روان کړي، مخته چې ولاړو، روان دي د شام پر طرف باندې روان دي. دلته د شام پر طرف باندې یو ښار راځي، د هغه ښار نوم بصره ده. بصره ته چې کله نږدې سو، دلته دوی پړاو واچوي. په دغه ځای کې دوی څه د آرام لپاره پړاو واچوي چې دلته آرام وکړي. په دغه ځای کې یو کلیسا ده، له دغې کلیسا څخه یو سپین ږیری راهب راووتی. راهب هغه چا ته وایي چې د عیسی علیه السلام د دین ولو، عیسایانو مطلب د هغه دین و، او د الله تعالی په خاطر باندې خپل اهل و عیال، کوروالا، اولاد، بچان ټول پرېښي، تللی یې په یو کلیسا کې خپل ژوند تېروي، هر څه دغتونه پر ځان باندې تېروي. دغه راهب مشهور په بحیرا راهب باندې ده، نوم یې جرجیس. دغه راهب راووتی. یو روایت کې راځي ابو طالب دا خبره کوي، وایي موږ بار بار په دغه لار باندې راغلي یو، دلته مو پړاوونه اچولي دي. دغه راهب یو وخت هم له د باندې نه ده راوتلی، لیکن په دا وارې دغه راهب په منډه راغی. په دغه کسانو کې چې کوم کسان تللي له مکې مکرمې څخه، یوه یوه ته وګوري، بیا بل ته وګوري، بیا بل ته وګوري، الله الله تللی 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 چې محمد ته ورسېدی، تر لاس یې ونیوی، راکش یې راولاړ. دغه راهب دلته دا اعلان وکړي، وایي نن غرمه زما لخوا ته ټول مېلمانه یاست، ډوډۍ ستاسو زما. خو وخت د ډوډۍ سلو، دا ټول ملګري سره رالو ډوډۍ ته. د راهب شاوخوا پکې ګوري، څوک خو به غایب نه وي. غږ ورباندې وسو چې یوازې محمد هغه 12 کلن هلک نسته، هغه تللی دغه چې کوم زموږ سوارلیان دي یا اسان دي یا اوښان دي، هغه ګوري. راهب 2 کسان ولېږه چې ورسئ محمد راولي دلته، تاسو د محمد پر ځای باندې ولاړ سئ، هغه د داسې کومه ذمواري ده هغه ته یې کړه. د دغه راهب خبرې ګواه دي، سند ګواه ده، عبارات ګواه دي، کتابونه ګواه دي چې کله محمد را روان ده، راهب و دا ټولو خلکو ته ګوري، وایي ورته ګوري پر هغه ماشوم باندې له پاسه وریځ هم ورسره را روانه ده، پر ده باندې یې سایه کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان ده، وریځ هم سایه ورباندې کړې ده، هغه سایه نه ګوري، ځینې ځینې ګوري ورسره را روانه ده، چې څونه دی روان ده، پر هغه ځای باندې وریځ هم روان ده. راغی دلته یو غټه درخته ده، تر دا درختې لاندې ټول ناست دي، په ډوډۍ باندې بوخت دي، تر دا سایې لاندې ناست دي. نبي علیه الصلاة وسلام داسې د لمر وخواته کښېنستی، ځکه چې هغه سایه ټوله دوی نیولې وه. راهب و دا خلکو ته وایي تاسو د درختې و سایې ته ګورئ، دا د درختې سایه داسې لکه چا چې پورې وله ولاړه پر محمد باندې سایه وسوله، دا ټول خو دغی پاتې شو، سایه ټوله ولاړه و نبي علیه الصلاة وسلام ته. دلته راهب وایي دا خلکو ته وایي دغه کښنۍ له چا سره ده، هغه سړی ماته را په ګوته کوي. دوی ابو طالب ته ګوته ونیو چې هغه یې اکا ده، هغه له ځان سره راوستلی. دا جرجیس ورته وایي، جرجیس راهب دا ورته وایي ابو طالب ته، وایي زما درته مشوره دا ده چې دغه ماشوم ژر تر ژره چاته په لاس ورکړه چې بېرته یې ورسوي مکې مکرمې ته. که شام ته ورسېداست، روم ته ورسېداست، رومیان یې نه پرېږدي، هغه یې مړ کوي. دوی دا خبرې سره کولې. یو 8 کسه دلته راغلو، ګرځي شاوخوا. د راهب پوښتنه ځینې وکړه، خیر څنګه ګرځې؟ هغه ورته وایي موږ له رومه راغلي یو، هغسې کوم په کتابو کې په انجیل او په تورات کې راغلي وو چې د اخرې زمانې نبي به راپورته کېږي، پیدا کېږي، به موږ خبر سوي یو، هغه نبي پیدا سوی ده. په نن شپو کې به سفر پر دغه لار باندې دغه ځای ته به دی سفر راکوي، دلته موږ ورته راغلي یو چې دی دلته ونیسو او مړ. راهب ورته وایي کوم کار چې الله تعالی یو وارې فیصله وکړه چې دا به کېږي، بیا ته یې راګرځوی سي. هغه ورته یا بیا یې موږ نسو راګرځولی،
ونو بیا اکثر کوئی است الله تعالی اراده او فیصله ده چې هغه به نبی به جوړیږي ټوله دنیا به د اتباع کوي بیا تاسو نسی مړ کوئ چې دلته پیدا کوي هم نسی مړ کولی پرېږدئ دا کیسه او اتو سرو کسانو خپل اسلحه وغورځوله د راهب سره یې د هلته بیعت وکړئ د هلته د راهب سره پاتې شو راهب ابو طالب ته وایي دا ستا وراره چې کوم دی دا د مستقبل یو عظیم شخصیت جوړېدونکی دی دا د دې له مخه چې په روم کې رومیان وار یو باندې وکړي مړ یې کړي درته یې ولېږه مکې مکرمې ته دا د اخرې زمانې نبي دی ځکه چې د دغه په اړه باندې په کتابو کې موږ دا ویلي دي په انجیل او په تورات کې مو دا ویلي دي چې د ده تر دا چپه وږې لاندې به مهر د نبوت هم وي دا هلته راهب د ابو طالب له مخه دا د شا لمن ورپورته کړله پر دا وږې لاندې مهر هم لګېدلی ولو چې هغه د سره سیب په قدر باندې ده د دغه سیب پر قدر او سیب ته څه وایي مهر ده دا رقم مهر وایي هغه د نبوت مهر ده دا نبي ده دا درته ولېږي ابو طالب بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر او بلال ته په لاس ورکړي وایي بوځي مکې مکرمې ته دوی بیرته راوستی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اولنی سفر و چې د وکړي هغه هم په نیمۍ کې بیرته پاتې شولو په نیمۍ کې پاتې شو د بحیرا راهب جرجیس په وجه باندې چې هغه دا هدایت ورته وکړ تاسو دا سفر پرېږدئ محمد بیرته ولېږي خوند کوي دا کیسې